د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ښکلي انګړ ته مو د زړه له تله هرکلی کوم. درنو حاضرینو، تیر یو کال افغانانو د جګړې او بې ثباتۍ د اوږدو کلونو پر خلاف په سوله او ډاډمن امنیت کې تیر کړ. اقتصادي ستونزې مو درلودې چې دلایل یې تاسو ټولو ته معلوم دي او دلته نه غواړم پرې بحث وکړم. اما تیر یو کال کې موږ د اقلیم له بدلون څخه د رازېږېدلو ستونزو خونړۍ بیه هم ورکړه. زموږ خلکو چې د اقلیم په ساتنه کې ډېر مفید رول درلودلی او د اقلیم په تخریب کې ښایي رول د نشت برابر وي، خو د اقلیمي بدلون ملامتونکي څپې زموږ د بیچاره ولس لویه شتمني وځپله. سږ کال د اوړي په پیل کې د پکتیکا او خوست ختیځ ولایتونه د زلزلې زورورو ټکانونو له سختو ویجاړیو سره مخ کړل. د دې پیښې په پایله کې مو تر 1000 زیات شهیدان درلودل، تر 3000 زیات ټپیانو، تر 11000 زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. د دې ویجاړیو مدیریت زموږ په څېر یوه نوتشکیله حکومت لپاره رښتیا هم ډېره ننګونکې چاره وه، خو له نیکه مرغه زموږ د مشرتابه د مدبرانه تصمیمونو او عاجلو اقداماتو په نتیجه کې زموږ حکومت وتوانېده چې زلزله ځپلو سیمو ته پر وخت رسیدګي وشي. د مشرتابه د لارښوونې پر بنسټ د 6 وزارتونو ځانګړې کمیټه جوړه شوه چې په لویه کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د عالي کمیسیون تر سرپرستۍ لاندې چې مشري د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا برادر اخوند کوي خپلې چارې پر مخ وړلې. په دې کمیټه کې ګڼو وزارتونو په خپلو برخو کې رول ولوباوه. زه خبره ځکه لیک سوکه کوم چې ترجمان ته موقع په لاس ورسي. د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث هبت الله اخوزاده حفظه الله د لارښوونې پر بنسټ د وروستۍ زلزلې د شهیدانو ورثو او ټپیانو ته 180 میلیونه افغانیو نغدي مرستې وویشل شوې. د همکارو خیریه موسسو او مرستندویه هیوادونو په همکاري د 100,000 څخه زیاتو زیانمن شویو کورنیو لپاره د خوراکي، غیر خوراکي او نورو د اړتیا وړ توکو مرستې وویشل شوې. همدارا زلزله ځپلو ته موقتي کلینیکونه او کمپونه جوړ شول تر څو یې پر وخت درملنه وشي او له ګرمۍ وژغورل شي. له 1000 څخه د زیاتو زلزله ځپلو لپاره د دایمي استوګنځایونو انتظام وشو. زه د افغانستان د اسلامي امارت په نمایندګي په تیره زلزله کې له ټولو هغو هیوادونو، بهرنیو مؤسساتو او داخلي خیریه بنسټونو نه مننه کوم چې پر وخت یې مرستې وکړې او د سخت ضرورت په وخت کې اړمنو ته ورسېدې.
درنو حاضرینو، لا د زلزلې ټپونه نه وو مرهم شوي چې د قهرجنو سیلابونو لړۍ زموږ د ولس ډېر څه له خپلو توپاني څپو سره یوړل. د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې نږدې 200 تنه شهیدان شول. نږدې 300 تنه ټپیان شول. له 12,000 څخه زیات کورونه ویجاړ شول. څه د پاسه 9,000 څاروي چې زموږ د کلیوالو سیمو له محدودو وسایلو څخه ګڼل کېږي له منځه ولاړل. او لسګونه زره جریبه څخه زیاته کرنیزه مځکه ویجاړه شوه. د سیلابونو په نتیجه کې د ویجاړیو او تلفاتو مدیریت زموږ د حکومت لپاره بله جدي ازموینه وه. الحمدلله چې اسلامي امارت وتوانېده چې په خپلو ناچیزو وسایلو او امکاناتو سره د دې آفت مدیریت وکړي. هغه الوتکې چې په تېر کال کې زموږ د ملي دفاع وزارت د هوایي ځواک انجنیرانو بیا رغولې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېرې کارنده ثابت شوې. همداراز د پیښو په وړاندې د دولت وزارت او نورو وزارتونو او همکارو موسسو په مرسته وتوانېدو چې نږدې 100,000 کورنیو ته خوراکي، غیر خوراکي او نغدي مرستې په ښه مدیریت او شفافیت سره وویشو. د مرستو د ویش دا لړۍ اوس هم روانه ده. له 100,000 څخه زیات کسان زموږ د نجات عملیاتو په نتیجه کې د سیلابونو له خطرونو څخه خوندي سیمو کې ځای پر ځای شول. لنډمهاله کمپونه ورته جوړ شول او د خوراک او څښاک تدابیر ورته برابر شول. د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ څخه باندې 6 میلیونه انسانانو ته خوراکي مرستې وویشل شوې. درنو حاضرینو، زموږ په څېر یوه جګړه ځپلي او تازه له جګړو راوتلي نوپایه حکومت لپاره د داسې درنو او خونړیو طبي پیښو مدیریت ډېره ننګونکې چاره ده. سره له دې چې زموږ حکومت وتوانېده چې خپله انسان دوستي او د کامیاب مدیریت وړتیا خپل ولس او نړۍ ښکاره کړي، خدا هیڅکله بسنه نه کوي. له دې فرصت څخه په استفادې پر نړیوالې ټولنې او نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کوو چې د زلزله ځپلو او سیلاب ځپلو افغانانو لاسنیوی او مرسته یې وکړي. که نن الحمدلله د جګړې اور مړ دی او نور د افغانانو ژوند نه اخلي، خو طبیعي آفات نه یوازې دا چې زموږ د خلکو ژوند ترې اخلي، بلکې د هغوی ناچیز شته یې هم ترې اخیستي. نن افغانان له دغو خونړیو پیښو وروسته ستاسې مرستې او لاسنیوي ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لري. زموږ حکومت خپل ټول شته امکانات په کار واچول او په پوره اخلاص سره زموږ هوایي ځواک د ژغورنې عملیات ترسره کړل.
خو له پیښې وروسته زیانمن شوي خلک مرستو ته اړ دي چې باید لاسنیوی یې وشي. طبعا زموږ حکومت نوی دی او په یوه کال کې لا هغې کچې ته نه دی رسېدلی چې د دغسې خونړیو پیښو بار په یوازې ځان اوچت کړي. له دې امله له نړیوالې ټولنې او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه هیله لرو چې په دې سخت وخت کې زموږ د آفت ځپلي ولس لاسنیوی وکړي. د اسلامي امارت ټول ارګانونه په خپلو اړونده برخو کې هر راز همکارۍ ته آماده دي چې هم د حکومت له لوري او هم د خیریه بنسټونو او همکارو هیوادونو له لوري کېدونکو مرستو په رسولو شفافیت او هر راز تسهیل کې پوره همکاري وکړي. حاضرین محترم، مجلس امروزی بخاطر که زلزله و سیلابها در بسیاری از ولایات افغانستان خیلی مردم را متضرر کردن و حکومت جدید افغانستان از امکانات خود استفاده میکنه که رسیدگی بکنه، ولی امکانات به این اندازه نیست که تنها به همه مردمی که از اثر آفات طبیعی متضرر شدن رسیدگی بکنند. به این خاطر از کشورهای همکار و مؤسسات خیریه و مردم اهل خیر تقاضا میکنیم که با مردم رنج دیده و خصوصا با کسانی که در سیلاب‌های اخیر در زلزله اخیر که در افغانستان رخ داد با او مردم همکار شوند و امکاناتی که به افغانستان برسه حکومت جدید افغانستان، امارت اسلامی افغانستان در هر عرصه همکاری کرده و همکاری میکنه و کوشش دارند که به همه مردم هر چیزی که در دست دارند و یا از بیرون میآید به انصاف و به عدالت برسد.